بسم الله الرحمن الرحیم. سلام د ټول وطنوال ته. زه یو وارې بیا ډاکټر افضل تاسو خدمت کې حاضر یم. ما په زړې ویډیو باندې یو ملګري کامنټ کړی و چې صحیح ده دا د پیسو جګولو، خو فایده دا ده چې موږ مکروب او جراثیم او نور ګندګي کور ته نه راوړو. نو بله فایده یې دا ده چې په هې د موږ لمر ویني او لمر پرې لګېږي. په دې باندې ما فکر کوه چې د لمر په پهو باندې لګېدو څه فایده ده او د دې ساینسي یا طبي یا صحي کومه ګټه یې موږ ته رسېږي او که نه رسېږي. نو څلېرې ساعته فکر نه پس د دې جواب ما پیدا کړ. بالکل فایده یې شته ده. هغې فایده دا ده چې په ژمي کې خو موږ دونه ګرمي نه کېږي، نو باندې ګرځو، لمر د موږ په مخ باندې، ځان باندې، لاسو باندې لګېږي. نو وایټامین ډي په پوستکي کې جوړېږي او دا د لمر لګېدو نه په پوستکي کې جوړېږي. او د وایټامین ډي ډېرې فایدې دي د هډوکو دپاره، میموري دپاره، د دفاعي نظام د بدن سره د هغې دپاره ډېر کومک کوي. نو په اوړي کې یا په سعودي عرب کې چېرته چې ګرمي زیاته ده یا عربي علاقو کې چې کله خلک د خپل سر هم پټوي، ځان هم پټ کړی چې لمر پرې ونه لګېږي، نو هغوی لمر تر زیات د بدن ایکسپوژر یې کم وي. نو دا پیسې جګول او په هې ښکاره کول، په دې باندې لمر لګېږي. او نه صرف لمر لګېږي، دا پهو ته که وګورئ تاسو اناټومي د دې دا بجلکه ده، دا سرکولر یعنې ګرد شکل باندې ده او دې خواته هم ده، په دواړه پهو کې هم ده. دا سرکولر شیپ چې ده دا که موږ واز کړو او فلیټ سرفیس یې جوړ کړو، د دې سرفیس ایریا زیاته کېږي. نو کم از کم یو فوټ سکویر فوټ قدر ایریا یا د هغې نیمایي قدر دغه څلور واړه بجلکې که موږ وضع کړو، دومره سرفیس ایریا د پوستکي ته جوړېږي. او په دومره ایریا باندې چې موږ دا لمر پرې لګېږي او عین که موږ ځان پټ کړی وي، نو لمر په له پاسه هم پرې لګېږي، له دې انګل هم، له بله خوا نه هم او له لاندې خوا نه هم چې کله له شګو مږو یا مځکې نه لمر چې ریفلیکټ کېږي، له لاندې هم لګېږي. که تاسو فکر کړي دا بجلکې رنګ لږ زیات تور خواته وي، لمر پرې لګېدلی وي. او بل دا چې کله چې موږ پیسې جګوو، نو مقصد باید دا موږ وساتو چې جوراب یې موږ ډېرې اوږدې نه وي چې دغه بجلکې یا دا لاندې پهې پټې کړي. نو د لمر لګېدو سره په دې پوستکي کې وایټامین ډي جوړېږي او وایټامین ډي د موږ د صحت لپاره ډېره مهمه ده. کیدای شي ویډیو مو خوښ شوي نو ملګرو سره یې شیر کړئ. خدای په امان.